دوستانو په دې هیله چې جوړ روغ بایاست. دوستانو په دې ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم چې د ټویټر څخه ویډیو څنګه را ډاونلوډیږي. نو ډېر ملګري په دې ستونزه کې ټویټر استعمالوي نو ویډیو را ډاونلوډولی نشي. نو تاسو به سمپل راسئ پلی سټور ته. چې کله پلی سټور ته رالاست نو د پلی سټور کې به سرچ بټن ووهئ. د سرچ په بټن کې به ولیکئ ډاونلوډ ټویټر ویډیو. ډاونلوډ ټویټر ویډیو. چې کله ډاونلوډ ټویټر ویډیو مې ووله نو دغه اپشن تاسو ته خلاصیږي. دا اپشن چې خلاص شو دغه اپلیکشن دی. دغه اپلیکشن به تاسو راواړوئ. په ډسکرپشن کې هم زه لینک درکومه، تاسو ورسئ هلته را ډاونلوډ یې کړئ. نو د دې ډېره سمپل اسانه طریقه ده. راځم زه ټویټر ته. چې کله ټویټر ته رالم اوس په ټویټر کې ګورم چې د ټویټر کوم یو ویډیو اوس زه را ډاونلوډوم. د ټویټر ویډیو به زه څه رقم را ډاونلوډوم. اوس راځو یو ویډیو هغه څه کوو، ویډیو پیدا کوو. نو دوستانو دا د ویډیو مو پیدا کړه. اوس به دلته تاسو را ډاونلوډوئ. څنګه چې کله مو هغه اپلیکشن را ډاونلوډ کړي اوس به دا ویډیو څنګه را ډاونلوډوئ. نو چې کله ویډیو رااله دغه د شیر اپشن خو تاسو وینئ، پر دې باندې به سمپلی تاسې کلیک وکړئ. چې کله مو کلیک وکړئ نو را بسئ آخري اپشن ته، چې آخري اپشن دغه دی. آخري اپشن ته به راسئ چې شیر ټویټ لیکلی دی. چې کله پر دې باندې تاسو کلیک وکړئ نو تاسو ته به مختلف قسمه اپلیکشنونه راسي. نو هغه اپلیکشن چې تاسو د پلی سټور څخه یا ډسکرپشن کې زه لینک درکړم تاسو را ډاونلوډ کړئ نو هغه اپلیکشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. نو موږ ورځو اوس کلیک کوو. چې کله کلیک مو وکړئ نو اوس دغه ویډیو څه به کوو را ډاونلوډوئ. په دې کې مختلف سایزونه تاسو ته راوړي. نو په دې کې مختلف قسمه سایزونه تاسو ته راوړي. یو تاسو ته راوړي 1 MB دی، 1 MB را ډاونلوډوئ او که چیرې 823 KB را ډاونلوډوئ. نو موږ ورځو هغه اول په غټه ویډیو چې ده په غټ سیسټم کې را اړوو. نو 3 MB باندې کلیک کوو په اول اپشن باندې. چې کله کلیک مو وکړئ ګوره ویډیو څومره په تیزي سره را روانه ده. نو ویډیو چې ده هغه را ډاونلوډ شوله. نو اوس ګوره ویډیو هغه پوره رااله. نو دوستانو ستاسو څخه هیله کوو که چیرې تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړی نه یې ټکنیکل ابرار نو هیله کوو چینل سبسکرایب کړئ، د ګنټۍ نشان هم کلیک کړئ. انشاءالله موږ کوشش کوو چې هره ورځ تاسو ته داسې ښایسته ښایسته ویډیووې راوړو. ډیره مننه، پر خدای مو سپارو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.